سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. څنګه کولی شو دوستانو له چټ جی پی ټي سره په واتساپ کې خپلې ستونزې شریکې کړو تر څو زموږ خپلې کومې ستونزې چې دي تر څنګ کومې پوښتنې دي غوښتنې دي هغه له چټ جی پی ټي سره په پښتو کې شریکې کړو، هغه هم په واتساپ شماره باندې دوستانو. نو چټ جی پی ټي سره کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره اوس خپلې ستونزې شریکې کړئ. نو یو ښه غوره فرصت دی دوستانو د تاسو لپاره هېڅکله هم له چټ جی پی ټي څخه مخ مه اړوئ او داسې یو وړوکی دغه تاسو ما بولئ یا کوچنی. نو دغه دوستانو ډېرې ستونزې حل کولی شي دي موږ او تاسو کوم څه چې تاسو ترې وغواړئ ټولو په اړه بشپړ معلومات دوستانو تاسو ته درکوي. نو څنګه کولی شو چټ جی پی ټي سره واتساپ کې دوستانو خبرې وکړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ویډیو چیرې سکیپ کوئ ما دوستانو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ها دوستانو اوس راځو خپل واتساپ دوستانو راخلاصوو. د چټ جی پی ټي د واتساپ شماره لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو اچولی، تاسو بلاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن باندې به کلیک واخلئ، هلته به واتساپ شماره وي. که نه وي زموږ ټلیګرام چینل لینک به هم هلته وي، تاسو کله چې کلیک پرې واخلئ ډایرکټ به تاسو بوځي زموږ ټلیګرام چینل ته، هم در سره جوین کړئ دوستانو. د تر څنګ دغه کوم شماره چې دی هغه هم در سره راواخلئ دوستانو. کله مو چې شماره راواخیستله تاسو به راشه د شمارې لپاره دوستانو په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیسته په دوه درو طریقو سره تاسو کولی شئ چې یو دغه دوستانو نیو کنټکټ د چې کې تاسو شماره ثبتولی شئ، او بل چې راشئ خپل دغه واتساپ شمارې ته چې کله دوستانو راشئ داسې کلیک پرې واخلئ او داسې ګوته پرې ونیسئ او پیسټ یې کړئ دغه شماره. کله مو شماره پیسټ کړه دوستانو را به شئ په همدغه شماره باندې به داسې کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک دوستانو پرې واخیستلو په دغه چټ باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په چټ باندې کلیک واخیسته تاسو کتلی شئ را به شئ میسیج به دوستانو دلته تاسو چټ جی پی ټي ته وکړئ، تاسو ته به ډایرکټ ځواب درکړي. دویمه طریقه دوستانو راځو بیرته په همدې ځای باندې کلیک اخلو. کله مو چې کلیک واخیستو په پورته سرچ برخه کې نه یوازې دغه شماره، هره شماره په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ دغه کې تاسو هغه شماره ولیکئ او یا یې ورته پیسټ کړئ. کله مو چې تاسو دغه شماره ورته پیسټ کړه تاسو کتلی شئ را به شئ په دغه چټ باندې به کلیک واخلئ. نو په دې کې هم دوستانو تاسو اوس کولی شئ چې چټ جی پی ټي سره خبرې وکړئ. ما سلام ورته واچولو، زه ورته وایم چې پښتو کې خبرې راسره وکړه. نو راځم ورته وایم چې پښتو کې خبرې راسره وکړه. ها دوستانو په اتومات ډول تاسو ځواب درکوي. څومره چې تاسو نیټ یعنی انټرنیټ قوي وي دوستانو په همدې توګه تاسو ته چټ جی پی ټي په واتساپ کې دوستانو بالکل زر ځواب درکولی شي دوستانو. نو زه راځم یوه پوښتنه دوستانو ته لرم. زه ورته وایم چې یوه پوښتنه لرم. نو راځم دوستانو ما دغه یوه پوښتنه م ورته ولیکله. نو اوس دوستانو موږ ته په دې اړه هم ځواب راکوي، وایي تاسو کومه پوښتنه لرئ حتما وایي خپله پوښتنه وکړه. نو زه راځم دوستانو ورته وایم چې په افغانستان کې له یوټیوب څخه آنلاین پیسې ګټلی شو. راځم دغه پوښتنه دوستانو ورته لیکم. کله چې دغه پوښتنه ورته ولیکم دوستانو اوس به موږ ته دغه چټ جی پی ټي دوستانو بالکل ځواب راکړي. تاسو هر څه ترې غوښتلی شئ، اپلیکیشن په اړه وي یا نور څه داسې پوښتنې وي، معلومات وي دوستانو، نو هر ډول معلومات پوښتنې هر څه تاسو ته دوستانو راکړي. که تاسو موضوع لکه چې څه نه څه اوږده وي بیا چټ جی پی ټي یو څه داسې یو څو ثانیې وروسته ځواب درکوي. تاسو کتلی شئ دوستانو خو په افغانستان کې له یوټیوب څخه آنلاین پیسې ګټل ممکن دي، خو ځینې مهم ټکي شته چې باید ورته پام وشي دوستانو. هغه ټول د لیکلي دي چې کوم څنګه یوټیوب څخه پیسې دوستانو موږ ترلاسه کولی شو، څنګه یې ګټلی شو دوستانو. نو راځو مثلا زه ورته لیکم چې فیسبوک څخه آنلاین پیسې ګټلی شو په افغانستان کې دوستانو. نو دغه په اړه به موږ ته ځواب راکړي. داسې ډېر نور پوښتنې دي غوښتنې دي دوستانو، تاسو هر څه ورسره شریکولی شئ، د سره مشوره کولی شئ. نو تاسو هره ستونزه چې ولرئ له چټ جی پی ټي سره په ډېرې اسانۍ سره دوستانو حل کولی شئ. تاسو کتلی شئ خو له فیسبوک څخه هم آنلاین پیسې ګټل ممکن دي، خو په افغانستان کې له یو څه محدود دي چې محدودې لاندې طریقې دي دوستانو. نو دغه کومې طریقې چې تاسو ګورئ دغه مکمل چې تاسو به هغه سپانسر کوئ، مونیټایز به کوئ، یو خارجي اډمین به ورته پیدا کوئ، همداشانتې یوټیوب ته چې کله مونیټایز شي بیا په خارج کې په تاسو دوستانو د یوټیوب لپاره یو اډسینس جوړوئ. تاسو کتلی شئ 10,000 فالورز دي، د تر څنګ 15,000 ویډیو لیدنې دي دوستانو چې په تیرو شپېتو ورځو کې دوستانو 15 فعاله ویډیوګانو لرلي دوستانو. نو دغه هر څه تاسو چې کله پوره کوئ فیسبوک څخه بیا پیسې ګټلی شئ. نورې غوښتنې پوښتنې هر څه دوستانو تاسو سره کولی شئ. زه اوس ورته لیکم دوستانو په افغانستان ورته لیکم چې د افغانستان ولایتونه
څو دي دوستانو. نو زه راځم اوس دغه پوښتنه م ورته لیکم، تاسو به وګورئ دغه جواب به موږ د دوستانو راکړي اوس په ډېرې اتومات سره. دوستانو په افغانستان کې څو ولسوالۍ دي دوستانو، دغه هم ورته لیکم. تاسو کتلی شئ هغه پورته جواب یې موږ ته راکړه چې د افغانستان ولایتونه ټول 4 دي. دلته یې نومونه دي دوستانو، مکمل افغانستان ولایتونو نومونه دي دوستانو. نو تاسو کتلی شئ چې دغه جواب بیا موږ د دوستانو راکړه چې په افغانستان کې 400 څخه زیات دي، تقریبا 409 ولسوالۍ شته، خو دا شمېر وخت نه وخته بدلیږي دوستانو. بعضې ولسوالۍ نوې جوړیږي. نو په همدې خاطر دوستانو نو کولی شئ ویډیو نور ونه اوږدوم. په هر ډول ستونزې کې چې تاسو راګیر شئ، مشکل کې راګیر شئ، تاسو کولی شئ چې له چټ جي پي ټي څخه هم مشوره دوستانو وغواړئ. خو بیا هم درته وایم چې بعضې وخت چټ جي پي ټي هم داسې سم ځواب نه ورکوي او بعضې ګډوډ وي. خو بیا هم تاسو خپل معلومات هر څه کولی شئ له دې څخه ترلاسه کړئ. خپلې ستونزې مو یو څه دوستانو، یو څه نه بلکې ډېرې دوستانو حل کړئ. زه هم خپله چټ جي پي ټي سره هم ډېر کار کوم، ځکه چې بعضې ستونزې، مشکلات، موضوعات هغه په اړه له چټ جي پي ټي سره دوستانو زه خبرې کوم، ورسره شریکوم تر څو یو څه نه څه مشوره دوستانو راکړي. نو ویډیو ته همدې ځایه که خوښي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ دوستانو په همدغه یوټیوب چینل کې تاسو لپاره نوې ویډیوګانې جوړوو. ایف جي ټایپز یوټیوب چینل دی دوستانو، دا تاسو در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې در سره لایک کړئ دوستانو، تر څو زموږ چینل کې کومې ویډیوګانې دي هغه ټولې تاسو وګورئ او یو څه ګټه دوستانو ترې واخلئ. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.